ننګیال صاحب داسې اچانک گزار دی وکړو خو چې نه قاضي ته رسي نه چېرته تعلیم ته رسي وروره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشره ستا شوه خو دا کشر ابراهیم ته رسي ډېره مننه کوم دغه پروګرام د ټولو منتظمینو ویم درته او د ودونو واده چې کوم زلمي دی هغه ته د واده ډېر ډېر مبارکي وایم او ضمیر خان ضمیر صاحب ماشاءالله ښه په سور کې دی صحیح شو په سور کې دی ضمیر خان ضمیر صاحب په سور کې دی څو شعرونه درته ویم زاړه شعرونه ویم هغه درته بیا ووایم چې نه قاضي ته رسي نه چېرته تعلیم ته رسي وروره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي د ګاونډي د لاسه سر مې هم په سوري نه شو زر یې راونړی چې کم یو دیوال بیم ته رسي مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشره ستا شوه خو دا کشر ابراهیم ته رسي او شعرونه درته نور وایم چې ځینې زما د مکتب چڼې وي خو اتل افغان صاحب ځینې زما د مکتب چڼې وي خو ما نه چې څه زده کړي په ما خرڅوي او زما د قام مجبورې ډمې پیغلې زما د قام مجبورې ډمې پیغلې د بلاګانو منځ کې سا خرڅوي د مرلې ځمکه اخلم زړه مې وایي لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي د مرلې ځمکه اخلم زړه مې وایي لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي توره تیاره ده خاموشي د اسمان ډزې وکړې توره تیاره د خاموشي د اسمان ډزې وکړې زما د زړه په دشت راغلی باران ډزې وکړې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې چا ورته وویل انسان په انسان ډزې وکړې د فرښتو مننه د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې چا ورته وویل انسان په انسان ډزې وکړې شراب یې وستایله زه یې پرې راواړولم شراب یې وستایله زه یې پرې راواړولم شاعر زما په پاتې شوي ایمان ډزې وکړې شراب یې وستایله زه یې پرې راواړولم شاعر زما په پاتې شوي ایمان ډزې وکړې ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي زموږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې ورته یې ویلې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي زموږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی سالار صاحب ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو حجره کې پې خان ډزې وکړې ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو حجره کې پې خان ډزې وکړې او ضمیر صاحب ته دا شعر ډالۍ تاجه چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل تاجه چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل چې کم تللی نه شو نو هغوی په کاروان ډزې وکړې ډېره مننه